په دې خلکو کې برکتي خلک کم یو دي خیر والا وی من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږد شو او عمل یې ښایسته شو خیال دی عمر یې اوږد دی عمل ښایسته دی ولې دی خیر والا دی عمل یې ډېر کړی دی نه عمل یې ډېر کړی دی عمل خو ښایسته دی خو ډېر یې کړی دی ولې ډېر کړی عمر یې ډېر دی بیا دې تپوس وشو چې شري انسان کم یو دی شر والا رسول صلی الله علیه وسلم من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله وي الله اکبر نو لنډه ده چې زموږ ژوند بې برکته شوی دی زه په دې بیان کې هغه اسباب نه ذکر کوم چې برکت په ژوند کې څنګه راځي ځکه چې وخت لږ پاتې 100 منټه او هغه بل ابه د دې موضوع یو بله حصه پرېږدو په هسې د صحابه کرامو دې ژوند ته وګوره داسې نمونه دله در کوم او برکت ته وګوره ابو هريره رضی الله عنه پېژنې د رسول صلی الله علیه وسلم سره په شمار 3 کاله تقریبا تېر کړي دي او دا هغه انسان دی چې د ټولو نه زیات حدیثونه چې دې امت ته رانقل کړي د رسول صلی الله علیه وسلم نه هغه ابو هريره رضی الله عنه برکت ته وګوره ګینې نور دي صحابه کرامو چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دنه زیات وخت تېر کړی او دې ته څه وایي دې ته وایي برکت سعد بن معاذ خو پېژنې که نه رضی الله عنه څه خاصیت دی د هغه د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېدلی و سعد بن معاذ چې کله اسلام قبول کو نو د هغه 13 کاله عمر او چې کله مړ کېدو 14 کاله و په دې 6 کالو کې هغه څه وکړي چې د هغه د مرګ سره د الله عرش خوځېږي دې ته برکت وایي زمونږ که پکې ملا ټیټه شوه که ویښته سپین شو تبدیلي خو پرېږده چې ژوند کې راغلي کله داسې نه وي شوي چې پرون ښه و او نن د هغې نه خراب شوي پرون لږ دینداري کې ښه نن هم دینداري د هغې نه بکته تېرېږي امام بخاري رحمه الله امام بخاري ژوند تقریبا 4 شپېته 5 شپېته دې خواوشا کې دا د هغه ژوند و په دې کې هغه صرف صحیح حدیثونه چې کوم را جمع کړي دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې امت ته په سند سره رسېدلي دي 1,00,000 حدیثونه هغه را جمع کړي دي صحیح یا ضعیف نه یادوم ضعیف خو د بې شماره یاد یحیی ابن معین رحمه الله دا یو مشهور امام تېر شوی دی عجیبه خبره ته زه کوم دی وی 10,00,000 حدیثونه ما په خپلو لاسونو لیکلي دي 10,00,000 حدیثونه دا ما په خپلو لاسونو لیکلي دي اخر دوی کې ومن کې څه و برکت و دا وی په ژوند کې زموږ ژوند کې برکت نشته 40 غنټو کې ما او تاسې نه شو کولی یو سړی مړ شو 80 کاله ژوند یې تېرې کړو بیا لاسنیوه کې موږ ناست یو ته په دې لاسنیوه کې تپوس وکړه داسې چل کړی و نو هلته هم جواب دا واوري چې په 80 کاله کې داسې نه دي کړي امام ابن حزم رحمه الله دا یو مشهور امام تېر شوی دی الله د ده په ژوند کې داسې برکت اچولی و داسې برکت په خپله یې ویلي دي یو ځای کې وی ما چې کوم کتابونه لیکلي دي د ما د هغې پاڼې شمار کړي دي 80,000 پاڼې ما لیکلي دي 80,000 پاڼې یو سړی په ژوند کې لیکي اخر زه به د ژوند کې به هم څه برکت وي که نه نو خبره دا دی چې زموږ د ژوند نه برکت هغه تللی دی او لویه وجه په دې خبره ختمو چې لویه وجه ذکر کړو هغه دا چې موږ په ګناهونو کې ډېر ورننوتي یو او ګناه د ژوند نه برکت داسې ختموي نافرمانیانې د ژوند نه برکت داسې ختموي لکه اور چې وچ لرګی سیزي زما دې په الله قسم که ته دې سوچ کې پروت یې چې زه به ګناهونه او نافرمانیانې کوم او وخت برکتي غواړم زما دې په الله قسم وي که تا په ژوند کې برکت ورېږي ځکه چې ته داسې 2 شیونه جمع کوې چې هغه جمع کېدی نه شي لکه یو طرف ته زه وایم زه به د الله نافرماني کوم بل طرف ته د هغه الله نه غواړم چې دغه د نافرمانۍ په دې وخت کې ما ته برکت واچوه هسې دا کېدی شي چېرته مونږ ګناهونو خراب کړي هغې د لاسې زموږ ژوند هغه بې برکته شوی دی
زمونږ ژوند په پالتو کارونو کې تېر شو. زه دا وایم زه یم هغه هم کامیاب دی، ما راته په اول سر کې وویل زه یم هغه هم کامیاب دی چې دا خپل وخت لا د دنیا دپاره ګټور کړي. زه صحیح ده دین خو یې پکې ونه کړو او دا هم یو تاوان دی، خو دومره دی چې د هغه تاواني نه ښه دی چې نه دین دی نه دنیا ده. یو سړی د خپله مزدورۍ کې وخت ولګو، ښه کار دی، مزدوري به کوي، رزق به ګټي. یو سړی تجارت کې وخت ولګو، سره د دې چې د الله دین هم کوي. زه هغه خلک یادوم، موږ وایو دا ښه خبره ده، خو چې یو سړی نه دین شتي نه دنیا شتي، سهار ماښام ټیک ټاکې دي، موبایلې دي، فحش فلمونه دي، سندرې دي، ګانې دي، هسې دې وخت ته څه وایې؟ دا برکتي وخت دی. یعنې که د دې په ځای زه یم چې ده چېرته ځان له یو 2 روپۍ ګټلی وی، دا روپۍ ته هم لرکوي زما په نصیب کې نشته او دین هم دی نه کوي، بې دینه دین نه لرې که نه. دې په ځای چې په دین کې دا وخت استعمال کړی وی، په دنیا کې استعمال کړی وی، هر څه ګټه به یې کړې وي دین او دنیا، اوده شوی به وي، خوب به یې کړی. خو چې یو سړی او زمونږ پښتانه، او زه انشاءالله زما اراده ده نږدې ورځو کې به زه په دې باندې خصوصي او نشیز کوم، سوشل میډیا او پښتانه. زمونږ پښتانه د تباهي په لار روان دي اکثر چې کوم دي، دغه موبایل او انټرنیټ ته وخت بې برکته، ژوند بې برکته، د الله نه لرې شو، دنیا هم پکې وبېلله. په ګیمونو کې چې کوم تاوانونه خلکو کړي دي، په ګیمونو کې د آنلاین ګیمونه چې کوم او طریقې ولې راوباسي. نن سبا خو مفتیان، کورني مفتیان هم میلاویږي، داسې مفتیان پکې هم شته چې که یو پیاله چای دې پې وڅکو کیسه به څه کي بدله به یو کس ما ته وي موږ یو کس ته ښځه طلاقه کړې وه، مولوي صاحب پسې ورغی، وي مولوي صاحب ته وایي چې ما داسې کړي دي، او هغه داسې د دنیادار مولوي صاحب و که نه، وي هغه ته وایي طلاقه دې کې دویمه خبره شتي نه، بیا هغه له ګاډي ته کړی. او زمونږ په ملکونو کې چې سړي ته ووایي چې لږ نو خو پوه شي چې ګاډي ته څه کېږي، که په هر اداره کې هغه هر ادارې کس ته دې وایي چې لږ خبره کوو، داسې خبره مبره کړې ده، بیا مولوي صاحب راغی چې ما سوچ موچ وکړو دا ښځه نه ده طلاقه. څنګه نه طلاقه؟ وایي تا څنګه ویلي وو ښځې ته؟ وایي ما چې ته طلاق وایي نه کېږي که نه، اصل ټکی دی طلاق. چې تا ویلی وی چې ته طلاقه یې نو بیا څه یو، تا خو تا ویلی دی او دا دی طا، نو تا طلاق ویلي، طلاق خو بروۍ کې سره شتي ده، دا ښځه نه ده طلاقه. دا ګیمونه، دا جواریانې نن سبا پښتنو کې عامې دي، په ډېر افسوس سره دا خبره کوو. او هغوی زموږ دا ځوانان لیوني کړي دي، لیوني شي. ما قصې واورې، ما ولیدو هلته ځوانان لیوني شوي دي. ولې وایي ده پکې 10 لاکه بېللي او د 20 لاکه بېللي، د 15 لاکه بېللي، ده د پلار نه ګاډی بولی او هغه یې پکې خرڅ کړی، جواري، ښه آنلاین جواري، او نوم وله څه ورکړی؟ ګیم. زه ګیم کوم؟ نه مونږ خو ګیم کوو، هغې کې پوینټونه وي، هغې کې کوینونه وي. زمونږ وخت ټول لاړ په دې کې ضایع شو. الله رب العزت دې زمونږ د وخت برکتي کړي. الله رب العزت دې مونږ د هر قسمه ګناه نه او د هرې نافرمانۍ نه دې الله رب العزت مونږ لرې کړي. او الله رب العزت دې زمونږ د زړونه دین او دیندارۍ ته کولاو کړي. او الله رب العزت دې څنګه چې مونږ دلته راجمع کړي یو، دغه شان دې الله مونږ او زمونږ مور او پلار او مشران